Kandahar International Airport. کوالای شي چې وایي مو کې ان کوالای شي و به کوالای سم چورتو هم څنګه ځای دی چې شوې څنګه ځای دی دا به دې شوې دی وایي هغه وایي چې دا کمره دې د کومه کړو چې دا کمره یې چورته کاري به چورته وایي. So this is Kandahar International Airport. The weather is fine. Everything is okay. We had a nice journey. Not so crowded. Delta Gulan there shabu. Bakhcha bakshi kira. What a feeling to be in Kandahar. تبغى وزع سياسي كواليسي ويا كواليسي التوزيع تكشين. So we just arrived in Kandahar International Ahmad Shah Baba Airport. The weather is lovely and the flowers here, the garden, the waiting area is nice. So we just decided to be here for like 5-10 minutes before we go outside and get received by our family. Enjoy. يجي درس مباراه يعني يا والله كيف انت تشوفها شو ما تاريخي كندهار تشرح لازم بعيد أرغسان دي خاطر لازم جاتا أو بوس جيشنا بس نقدر تقول كل تاريخي كندهار تشرح لازم أو ده أجي صاحب ويلا بردا دغه باندې وګوره پر غزنی و دا خوا باندې Oh, that's متصل وسرازي حاج مولوي صاحب جلال راول شایست بخیر است چطور شدی و دا راځي دا د کوڅه خیر است چطور شدی سلام علیکم ورشایست خیر است شدی او كنا وين جوبا هو هو لما جامعة هو وده إيران للزواج هو جه هو شرافين ما شاء الله بس الله يجي قبولك امين امين يا ستا او ما شاء الله ډیر ښه څنګه شاید مولوي صاحب له اساس په اجازه ورو السلام علیکم هو دې دکان څنګه مصطفی څنګه
دا ماجرا ده مکو دا ګرځه اجریږي اجر پیژنې چیش دی اجر نازویم هو اجر معنا ثواب هو دا اجره ده هو دا ایدرا ده اجره نه اجره پیژه د چیش څخه راځي دیار پیژه چیش ته وایي دارالقرار دار دروازه دار و کور ته وایي دیار خو نو یعنې ډېر کورونه د اوسېدو ځایونه که نه ادیره ډېر د اوسېدو ځایونه دلته خلک اوسېږي بسم الله څنګه ودوه السلام علیکم یا اهل القبور اول بسم الله بسم الله أجامد الصادي أجامد الصادي بلادي وغير بلادي أجامد الصادي أو لا أجي كاكا زيدي أو وزيبا دا مجي زيدي أو أنزلا لا مجي زيدي داخلي سورة وايو سورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقوا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفره وارحمه وتجاوز عنه اللهم اغفره وارحمه وتجاوز عنه اللهم اغفر لنا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وذكرنا وانسانا ومن أحيينا الإسلام وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين الله يشوف سلام الله پاک دې دې دا زما پیانه دا د کندستان سټیشن کې وفات شو یعنې دلته راوړي دا مولانا او زبردست دروازې ده او کوم دا دیوال ده یو کار غواړي قل غواړي مرامات د دغه یوه ترسیب هم وکړو او دغه د لوګر راغلل هغه پکښې کې راځي دلته خو نو دا کوچنی دي نه معلومېږي سم